پسپین بولدک کې څه تیریږي؟ نن د جمعې په ورځ افغان ځواکونو په پسپین بولدک کې د طالبانو په وړاندې عملیات پیل کړي او جګړه لا هم روانه ده. بل لور ته بیا د فرانسې خبري اژانس خبريال ویلي چې طالب جنګیالي د پاکستان په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. افغان امنیتي ځواکونو ویلي چې د جمعې په ورځ یې د سپین بولدک او له پاکستان سره د مهمې ترانزیټي لارې د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي او د خلکو په خبره جګړه لا هم روانه ده. په سیمه کې د فرانسې خبري اژانس خبريال وایي چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د شپې پر مهال ټپي شوي لسګونه طالب جنګیالي پولي تصویر د پاکستان په روغتونونو کې تداوي کیږي. د طالبانو یو ځای قومندان مولا محمد حسن چې ځان په طالبانو پورې اړوند بولي د فرانسې خبري اژانس ته په چمن کې وویل چې زمونږ یو جنګیالی وژل شوی او لسګونه نور مو ټپیان شوي دي. په سپین بولدک کې د جګړو د تشدید خبرونه داسې مهال ورکول کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لفظي شخړه هم شوې ده. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پرون ویل چې په ځینو سیمو کې د پاکستان پوځ د طالب جنګیالیو هوایي ملاتړ کوي. پاکستان بیا دغه ادعا رد کړې او دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې هیواد په خپل خاوره کې د خلکو او خپل ځواکونو د خوندیتوب لپاره اړین اقدامات عملي کړي دي. د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي چې همدا تیره چهارشنبه سقوط شوی او وایي چې اوس د دې ولسوالۍ په اصلي بازار کې شدیده جګړه روانه ده. بل لور ته په افغانستان کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د جګړې له شدت سره سم پاکستان د پنجشنبې په ورځ په پاکستان کې د افغانستان په هکله د یو ځانګړي کنفرانس خبر ورکړی. د معلوماتو له مخې پاکستان ګڼ شمېر افغان سیاسیون دعوت کړي، خو په دې کنفرانس کې د طالبانو د استازو د ګډون غوښتنه نه ده شوې. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.